د لوګر اوسیدونکي د مالداري ترڅنګ په کرنه هم بوخت دي چې له ډلې د مڼو باغونه ښه نوم لري. ورته مهال بڼوال د لوګر مڼې د خوند او رنګ له پلوه ښې ګڼي او له مسؤلینو د بازار موندنې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. همین سیب گالا خوب است، خوب حاصل داره و حالا فعلا پخته هم شده، نسبتا حاصلشون خوب است و سیبایی که بیروتی و مالنگ یا تقریبا بارش چیز نسبتا از دیگه سالا کرده کمتر است، بار داره خوب است، فضل خدا خوب حاصل داره. سیب از هر حاصل کرده سیب خوب است. د مڼو حاصلات نظر نور کلو ته شکر د سکل ښه دي، بارانونه وو نو حاصل هم ښه ده او قیمتونه هم ښه دي، بازار هم ښه د نظر نور کلو ته په دې باندې شکر. پوښتنه دا ده چې د بزګرانو لپاره بازار مساعد کړي د مڼو یا د نورو سبزیجاتو د شیانو لپاره او سردخانې ورته جوړي. والا قیمتا شکر فضل خدا خوب است دیگه. حالا 100 120 ما میگیره، 150 160 سودا میشه. یک جریب میکنه دو نیم خروار میکنه. علتش بازی خوب است که آب ان شاء الله خوب است، سال آباری بود که آب کود چیزا خورد، سیب خوب رساند. بل پلو د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم لوګر کې سږکال د پخوا په پرتله د مڼو د حاصلاتو 5.5 سلنه زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو د ستونزو د حل ډاډ ورکوي. البته د تیر کال په پرتله باندې د مڼو په حاصلاتو کې 6.5 سلنه یعنی 5.5 سلنه زیاتوالی راغلی چې علتونه هم د لوګر ولایت د کرنې او مالداري ریاست د تخنیکي او مسلکي ټیمونو لوري نه هغوی ته وخت په وخت مسلکي مشورې هغه لارښوونې او سره په څنګ کې په هغه وخت کې چې کله امراض زموږ د بڼوالو په بوټو باندې تاثیر کوي د هغوی مخنیوی د وقایې په اکثره ځایو کې موږ بڼوالو ته لایم سلفر هغه د وقایې یو تداوي ده چې هغه موږ ورته توضیح کړې ده. دا ویلو ده چې لوګر کې د پخوا په پرتله بڼوالي پرمختللې شوې او ګڼو لوګر میشتو دې برخې ته پاملرنه کړې ده.